پخوکو یاران ویشی وچ خور پچا ووڑی حارث خان څه کې یا د موبایل کې څه ګوري مړه یاره تلخه د موبایل کې نه دی دینه مخکې مې پیج جوړ کړی ظالم اسلامي پیج مې جوړ کړی اسلامي هر قسم ویډیو هر قسم چې کوم سر راځي ښکلې ښکلې به مې ورکول هر څه اډو چلېده نه مړه دینه پس مې دا پیج جوړ کړی دی ورته وګورئ د انډیا هر قسم غانې هر قسم مړه خو چې څه ګند بلا دا پکې ورکوم داسې چلیږي چې ځان ته سوی دې ته وګورئ په دې یو میاشت کې زما 30,000 فالوورز جوړ شو لږ وخت کې ګوره مړه داسې به چلیږي داسې مړه هر دا شیخ دی مړه د دې پیجونو میجونو نه وړه کو اسلامي پیج د دوه تنم ګوري که نه په هغې باندې به خوشحاله یا او په هغې کې به خلکو ته پیدا رسي ته چې په دې دا ګندونه ورکې نو که ته په دې باندې مشهور شي هغه به څه مشهورتیا یا خدای پاک له به څه جواب ورکړي مړه یاره عبدالخا بس نصیحتونه راته مه کوه پوه شوې دا نصیحتونه ما ته عمر هم ډېر زیات کړي دي مړه پرېږدوه دا خبرې بس سړیه نور څه وایه که ویې وایه که ني بس پاسه مړه دلته نه مړه ستاسو د نوې نسل چې کوم دی په دې موبایل باندې ایمان ناوړی دی او خدای او رسول د نه هیر دی دا الله دې مل شه زه ځم نه لاړم یاره ځه الله الله شابه نه موږ به هم ځو یاره زه دلته څه کوم زه الله بس ټکه پکه وکړو د حبیب دا کباړي موټر سایکل لوک شاله بریکونه هم نه لګي په خپل هم کار ګډوډ دی او گاډي خراب دی ته هیر کې څوک پیونو زمون د دې ویډیو اصل مقصد دا و د دې ملګری په زړه کې دا خبره وه چې زه به لا بوډا کېږم او زه به لا واده کوم او زما لا لویه زندګي پاتې ده خو څوک یې د سبا نه خدای پاک نه دي خبر کړی چې سبا څه کېږي نو ګرانو ملګرو موږ له دا پکار دي چې موږ د مرګ نه مخکې توبه وباسو او چې کم ګنده کارونه کوو د هغې نه توبه وباسو کنی نو که سبا مرګ راغی نو موږ سره چې څومره ګند بلا په موبایلو کې پاتې شي یا موږ په موبایلو باندې کم پیجونه ګنده چلو نو د هغې پاسورډ به زموږ په زړه کې لاړې شي هغه څیزونه به چلیږي خو هغه کاته به موږ سره روانې نو ګرانو ملګرو چې چېرته مو سیخاد او آباد اوسئ او د داسې قسمه کارونو نه ځان وساتئ والسلام